المشاهدين الاحترامات زي ما انتم تسمعوا فيزا ان پښتو چینل نننۍ ویډیو موږ په داسې حال کې جوړو چې موږ نن زه په کالج کې یم د کیمیا استاد نشته نو ما ویل چې راځئ نن د دې وخت نه فري وخت نه ګټه والو یو ویډیو جوړ کړو ویډیو بیا ما فکر کوم چې په کوم ټاپک په کوم موضوع جوړ کړو ځکه ته مې دا چې کلاس د کیمیا دی نو راځئ د ویډیو د کیمیا ریلیټډ جوړ کړو داسې چې هغه کې زموږ استاد ګټه وي مثال زموږ دا ټاپک باندې دا شي چې موږ څنګه کولی شو د افغانستان ټول سیندونه یا لږ سیندونه یا کم او زیات چې هر څومره هغه موږ سرو زرو ته کنورټ کړو آیا دا ناممکنه ده یو خبره دلته یو نوټ دی چې دا پروسس کیمیکل نه دی دا ټیکنیکل پروسس دی چې موږ الکتریسيټي یا بجلی یوز کوو او دا غنه موږ بیا جوړو بي ټي سي د بي ټي سي نه بیا موږ جوړو سره زر بیا پیسې ډالر او افغانستان آبادی نو په دې ویډیو جوړو خو لږ فری وخت کې اوسګار وخت کې if I get a time I will make a video on it ټول مخکې باید خپل ملګري سره سلام وکړم چې اوس راغی او وروسته بیا ان شاء الله که ټیم دوستانو ټول وړاندې باید موږ ته دا معلومات وي چې افغانستان تقریبا د کال یعنی که موږ ټول خپل ډیمونه مهار کو خپل بجلی ترې جوړ کړو انرژي ته کنورټ کړو نو تقریبا افغانستان ټول 30,000 میګا واټه بجلی جوړولی شي 30,000 میګا واټه ډېره زیاته بجلی ده 30,000 میګا واټه کې که چېرته د ټولې دنیا نه چې پاکستان راځي ایران راځي یا نور هیوادونه راځي په کوم ځای کې چې افغانان وي ټول افغانان لاړ شي افغانستان ته خپل کورونه خپل ژوند خپل سیستم خپل سوله خپل یعنی عادي ژوند شروع کړي نو بیا به هم یوازې 14,000 میګا واټه برق یا برېښنا موږ ته پکار وي او دا 9,000 میګا واټه برېښنا چې ده دا زموږ نه ضایع کېږي تر څنګ بل د بجلی جوړولو طریقه چې هغه د سولر سیسټم وایي یعنې د لمریزې برېښنا افغانستان تقریبا د 2,00,000 میګا واټه ظرفیت لري یعنې 2,00,000 میګا واټه هغه 9 میګا واټه د بجلی اضافه انرژي او تقریبا 50,000 میګا واټه د وینډ یا د هوا انرژي چې ده هغه موږ دې ظرفیت لرو چې تقریبا 2,500 میګا واټه بجلی افغانستان چې کله انشاءالله په خپلو پښو ودرېد او نو دومره میګا واټه بجلی به موږ سره زیاتوي اوس د دغه بجلی نه موږ څنګه سره زر جوړوو په دغه باندې خبرې کوو راځئ چې جوړ کړو ویډیو خو د هغه نه مخکې له تاسو دا هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ که خوښه مو شوه که خوښه مو شوه کمنټس هم وکړئ او دا هم راته ووایئ چې روانې ویډیوګانې په کومه موضوع باندې جوړه کړو دوستانو تاسو په دې اړه اورېدلي وي چې خلک څنګه د ګولډ ډیټیکټر یو آلې په مرسته باندې د سرو زرو کان راسپړي یعنې په غرونو کې د یو ماشین په لرلو سره سره زر پیدا کوي او بیا مزدوران په هغه اچوي تر څو سره زر راوباسي او ګټه ترې وکړي همدغسې بیټکوینز هم دي بیټکوین هم دغسې ماین کېږي او همدغسې پیدا کېږي خو موږ ته په دې کې د دې اړتیا نه وي چې موږ د یو څو مزدورانو ونیسو یا د ماشین پیدا کړو د ماشین په ترو باندې دې موږ په غرونو کې سړي وباسو او بیا یې بیټکوین راوباسو بلکې د دې طریقه ډیجیټل طریقه ده په کمپیوټر باندې کېږي په داسې چل باندې کېږي چې موږ ته یو سوپر کمپیوټر پکار دی یعنې په ساده کمپیوټر باندې دا نه کېږي یو سوپر کمپیوټر کې بیا S9 پرو ماډل هارډویر موږ ته پکار دی چې د یو هارډویر قیمت یعنی د کمپیوټر منځ چې وي د هغه د یو هارډویر قیمت تقریبا 20 میلیونه ډالر بخښنه غواړم 20 میلیونه ډالر د دې قیمت کېږي او بیا موږ د بجلی او انټرنیټ په درلودلو سره کولی شو چې په دې ماشین باندې ماینینګ وکړو او بیټکوین د میاشتې وګټو د بیټکوین ماینینګ داسې دی چې هره ورځ بیټکوین چې هر چا جوړ کړي دي د هغه سړي نوم دی ستوشي چې هغه اوس هم نامعلوم دی هغه داسې سیسټم جوړ کړی دی چې هره ورځ 1,800 بیټکوین یعنې 1,800 بیټکوین ټوله دنیا کې ورکول کېږي هغه بیا د هر چا د قسمت پورې اړه لري چې د هر چا کمپیوټر تیز وي نو هغه یې اخیستلی شي هغه کومه طریقه ده خو ټیکنیکل طریقه ده په هغه شاید تاسې زه پوه نه کړی شم خو موږ ته پکار دي ماشینونه هارډویر ماشینونه چې یو ماشین تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې ویلي 20 میلیونه ډالر د دې مصرف راځي خو دا ډېره زیاته بجلی غواړي ډېره زیاته انرژي ورته پکار وي تقریبا موږ کولی شو چې د افغانستان لکه څنګه چې ما مخکې حساب وکړو چې 9,000 میګا واټه بجلی یوازې زموږ د اوبو نه موږ نه لکه اضافه کېږي زیاتېږي دغه اضافه یا زیاته بجلی چې ده موږ کولی شو چې د 9 میګا واټه نه تقریبا د کال موږ 10 میلیارد ډالر وګټو یعنې موږ باید فارمز جوړ کړو د بیټکوین ماینینګ فارمز دا چې موږ باید په لکاو یعنې 1,00,000 یا 2,00,000 هارډویر واخلو دا هارډویر ته بیا موږ بجلی برابره کړو چې کله موږ هغه ته بجلی برابره کړو تقریبا 10 میګا واټه یا 9 میګا واټه بجلی نو موږ د هغه نه کولی شو چې 10 میلیارد ډالر
په مطابق باندې یعنی بیټ کوین وګټو بیټ کوین ماین کو هغه بیټ کوین بیا موږ خرڅ کو او کنورټ کو ډالرو ته نو 10 میلیارډ ډالر چې شو هغه 10 میلیارډ ډالر چې بیا موږ سرو ته کنورټ کو تقریبا په ټنونو باندې سره کېږي نو دا یو شارټ طریقه ده که د افغانستان حکومت ان شاء الله غواړي زما په دې اړه پوره یقین دی چې یوازې موږ کولی شو د کونړ په ډیم باندې 2000 میګا واټه بجلی کپاسټي انسټال کو 2000 میګا واټه کې به یوازې د دې ټولو ولایتونو چې په هغه کې ننګرهار راځي کونړ راځي نورستان راځي سر لغمان راځي د دې یوازې 1000 میګا واټه بجلی دې ته پوره ده نو 1000 میګا واټه یوازې موږ د کونړ د سیند نه بچت کېږي د هغه نه پرته موږ د چشم جم په نوم باندې په آمو دریا باندې یو ډیم جوړولو ظرفیت لرو چې هغه خوشبختانه 4000 میګا واټه بجلی موږ ته پیدا کولی شي د افغانستان راتلونکی ډېر روښانه دی ټول نه زیات چې موږ ته پکار دی هغه تعلیم دی علم دی او پوهه ده د خپل ولسمشر خپل نظام ملاتړ دی او په ډیجیټل ورلډ باندې باور کول دي رسک اخیستل دي او ان شاء الله افغانستان آبادول دي تر بیا مو لوی الله آباد